الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. خو د انسان د زندګۍ په دنیا کې دوه غرض او دوه مقصد دي. د دوه غرضو او مقصدو په خاطر الله تعالیٰ انسان ته په دنیا کې ژوند ورکړی دی. هغه یو غرض او یو مقصد الله تعالیٰ دا دی چې انسان به په دنیا کې د الله تعالیٰ عبادت کوي، او دویم مقصد و غرض دا دی چې د انسان زندگی کې به د الله تعالیٰ معرفت راځي، انسان به د الله شناخت او پیژندګلونه کوي. نو د انسان د زندگی دوه مقصد دي، د الله تعالیٰ عبادت او د الله تعالیٰ معرفت. لکه د دې ذکر الله تعالیٰ قرآن کریم کې هم کړی دی. الله تعالیٰ وایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که انسانان دي که جنات دي ما که پیدا کړي دي، هغه مې د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي، چې د هغې ورځ د هغې شپه د هغې سهار و ماښام دا به ټوله زما په عبادت کې تېرې شي. د هغې د عبادت شکل به کله د لمانځه په شکل زما دپاره به لمونځ کوي، د هغې د عبادت شکل کله د روژې په شکل زما دپاره به روژه نیسي، د هغې د عبادت شکل د مالی د زکات ادا کولو په شکل، او کله به د حج په شکل چې هغې به د عبادت په اراده باندې زما کور ته راځي. نو الله تعالیٰ وایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسانیت د پیدا کېدلو مقصد زما عبادت دی. ما اريد منهم من رزق. انسانان ما د دې دپاره نه دي کړي چې دی پیدا کړي چې دی به کاروبار کوي، د دې دپاره ما نه دي پیدا کړي چې د هغې زندګي به ټوله په تجارت کې ختمیږي، ما د دې دپاره نه دي پیدا کړي چې د هغې زندګي به ټوله په زراعت او په کښتکاریو او د دنیا په ګټلو کې خرڅیږي. وما اريد ان يطعمون. نه د دې دپاره پیدا سوي دي چې هغې به خوراکي کوي، هغې به په دنیا کې عیش و عشرت کوي، هغې به په دنیا کې خوب و آرام کوي، هغې به په دنیا کې نور ضروریات او مقصدونه سرته رسي. الله وایي: د دې دپاره ما انسانان نه دي پیدا کړي. نو د انسانانو د زندګۍ د پیدا کولو یو مقصد الله تعالیٰ عبادت ګرځولی دی، چې د انسان زندگی به د الله تعالیٰ په عبادت کې تېرې شي. او دویم مقصد د انسان د زندگی الله تعالیٰ خپل معرفت ګرځولی دی، چې د انسان زندگی به د دې دپاره وي چې انسان به په خپله زندگی کې د الله تعالیٰ معرفت و شناخت کوي چې الله څنګه ذات دی، د الله تعالیٰ علم چې الله تعالیٰ د ټولو کائناتو باندې عالم دی، د الله تعالیٰ قدرت چې الله تعالیٰ په ټولو کائناتو باندې قادر دی، د الله تعالیٰ خلقت چې الله تعالیٰ د ټولو کائناتو خالق دی، د الله تعالیٰ رازقیت چې الله تعالیٰ د دې ټولو کائناتو رازق دی، چې الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی، الله د ټولو کائناتو نظام چلوونکی ذات دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی را نقل کوي.
حدیث قدسی برای راست د الله تعالی قولی. الله تعالی وی کنتو کنزا مخفیا، زه یو پټه خزانه وم، زما خالقیت، زما رازقیت، زما مالکیت دا چاته نور معلومه دی. فاحببت ان اعرف، الله وی زما خوښه دا سوله چې زه په دې کائناتو کې وپېژندل سم. نو د پیژندلو طریقه دا و فخلقت الخلق لاعرفني، دا د کائناتو مخلوقات مې دې دپاره پیدا کو چې هغوی زما خالقیت و رازقیت و زما قدرت هغوی ته معلوم سي. نو الله تعالی چې انسانان پیدا کړي دي یا په دې خاطر چې د الله تعالی معرفت وکړي یا په دې خاطر چې د الله تعالی عبادت وکړي. ځکه چې انسان کله په عقل باندې د الله تعالی معرفت وکړي چې الله تعالی د ټولو کائناتو خالق دی، الله تعالی د ټولو کائناتو مالک دی، د ټولو کائناتو رزق د الله تعالی په قدرت کې دی، د ټولو کائناتو شادي او شی ورځې د الله تعالی په قدرت کې دي، او د ټولو کائناتو مشکلات او پریشانۍ د الله تعالی په قدرت کې دي. چې کله د انسان عقیده او د انسان عقل هغې د الله تعالی پر دې صفاتو پر قدرت معلومولو باندې قادر سي، نو بیا خو د هغې ذات عشق دا ضرور د انسان په زړه کې راځي چې د ټولو کائناتو خالق دی، د ټولو کائناتو مالک او قادر ذات دی. بیا به د هغې سره د انسان مینه او عشق او محبت څنګه نه وي. چې کله د انسان په زړه کې د الله تعالی معرفت رالی، د هغه معرفت څه وروسته به د انسان په زړه کې د الله تعالی محبت ضرور راځي. او د انسان د الله د محبت علامه د انسان په زندگی کې د انسان اندامونه، د انسان د بدن قوتونه، د انسان د زندگی تدبیرونه به بیا ټولو د الله تعالی په عبادت کې تیری شي. ځکه لمونځ هم د الله تعالی یو عشق دی چې د کوم ذات سره ستا مینه ده، د کوم ذات سره ستا عشق دی، هغې ته کله په یو شکل درېدل، کله ملا ورته کږول، کله هغې ته خپل سر د هغې پر قدمو باندې لګول، دا د هغې عشق دی. کله د هغې د راضي کولو په خاطر باندې په لوږو په تنده ګرځېدل د روژې په شکل، دا هم د الله تعالی یو عشق دی. کله د هغې د راضي کولو دپاره خپل مال و دولت خرڅول د زکاتونو او د خیراتونو په شکل، دا هم د هغې یو عشق دی. او کله خپل کور او خپل کلی او خپل بچان او خپل وطن پرېښول او د بدن خپل لباس لرې کول او د سپین کفن په شکل د هغې د کور ملاقات له ورتلل او د لیونیانو په شکل د هغې پر کور باندې په منډه راګرځېدل، دا هم د الله تعالی یو عشق او محبت دی. نو د انسان د زندګۍ مقصد په دنیا کې د الله تعالی معرفت او شناخت دی چې د الله تعالی قدرتونه د انسان په دماغ کې کښیني، د الله تعالی صفاتو باندې د انسان عقیده جوړه سي، د الله تعالی قدرتونو باندې د انسان یقین راسي. د هغې څه وروسته بیا د الله تعالی عشق د هغې انسان په زړه کې راځي او د هغه عشق اثرات د انسان پر اندامو باندې د عبادتو، د لمانځو، د روژې او د زکاتو، د حج په شکل ښکاره کېږي. نو چې کله د انسان زندگی د هغې مقصد د الله تعالی عبادت او د الله تعالی معرفت ګرځېدلی دی، نو بیا به انسان د زندگی په دماغ کې د الله تعالی معرفت و مینه لري او په زړه کې به د الله تعالی عشق او محبت، د انسان زړه به د الله تعالی د عشق دپاره یو لوړ شي، د انسان مازغه او دماغ به د الله تعالی د معرفت دپاره یو لوړ شي. دلته به معرفت پروت وي او په دې زړه کې به عشق او محبت راسي. لیکن الله تعالی قرآن کریم کې ومن الناس، الله تعالی خو انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي، لیکن انسانانو کې اوس داسې انسانان هم پیدا سي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، هغوی به د الله تعالی څخه سوا د ځان دپاره نور مخلوقات پیدا کړي، د هغې عشق، د هغې محبت، د هغې مینه، د هغې تعلق پر د انسان باندې بیا غالب وګرځي. د هغې نور مخلوقاتو سره دی څنګه زندگی تیروي؟ یحبونهم کحب الله، لکه مسلمان چې د الله تعالی سره محبت ساتي، د نور مخلوقاتو سره د انسان د غمره محبت راسي. لیکن د مسلمان صفت بسی، د مؤمن خاصیت بسی، الله وی والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم څوک مؤمن دی د الله تعالی سره محبت دی، د هغې د زندګۍ لوی صفت بدایي چې د هغې په زړه کې به د الله تعالی محبت دی، د الله څخه سوا د بل چا عشق، د بل چا تعلق، د بل چا محبت به نه راځي. تفسیر ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دي چې الله تعالی وایي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا،
بعض انسانان داسې چې د الله تعالی سره بغیر د بل چا عشق او محبت سره تواچ. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې د دې سمرات کافران دي. کافران د الله تعالی د ذات سره سیوا د بوتانو محبت سره تواچ. کله بوتانو ته ولاړ عبادت ورته کوي، کله بوتانو ته پر ملا باندې کژیږي داغه تعظیم کوي، او کله بوتانو ته پر سجدو باندې پراته داغه څخه خپل حاجتونه غواړي او داغه څخه د خپل مقصدونو پر کول غواړي. لیکن مومن د دې خلکو د دې کافرانو په مقابل کې د مومن بس کوي. نو کافرانو خو د بوتانو عبادت زړه ته واچوي، د بوتانو محبت زړه ته واچوي او ځانونه د بوتانو عاشقان جوړ کړو. لیکن د مومن شان بسوي والذین آمنوا اشد حبا لله. مومن به هغه چې د الله سم سوا د بل چا محبت بد د پزړه کې ناراضي. که عشق دې، که محبت دې، که مینه ده، کدر کم ذات قربانې دل دی او کدر کم ذات سغشتل دی او که کم ذات عاجزی پیشول دی، هغه به صرف د الله تعالی ذات بس. بعض مفسرین بیا د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. د دې سمراد مؤمنان دي. په مؤمنانو کې بعض خلک داسې دي چې هغه پر غلطه لار باندې ولاړ. کله د یو چا پر حسن او جمال باندې عاشق سي، بیا دا غي حسن او جمال دی داسې حال ته ورسي چې دی دا غي په محبت کې داسې مبتلا سي لکه مؤمن چې د الله په محبت کې مبتلا کیږي. کله دی د یو چا پر مال او دولت باندې د مال او دولت سره دومره متاثر سي چې د مال او دولت په خاطر باندې دا غي دومره عظمت او دا غي دومره محبت د په دماغ کې راسي، بیا غي ته دی داسې کښته پورته کیږي لکه مؤمن چې الله ته څنګه کښته پورته کیږي. کله د یو چا د هنر او د کمال او د کسب په وجه باندې د هغې په محبت کې د داسې مستغرق سي چې بیا د استاذۍ په شکل د هغې سره د کښته پورته کیږي لکه مؤمن چې د الله سره څنګه کښته پورته کیږي. کله په دې دوکه کې راسي چې دا زما قائد دی، کله په دې دوکه کې راسي چې دا زما لیډر دی، کله په دې کې راسي چې دا زما مشر دی، کله په دې کې راسي چې دا زما رهبر دی. بیا د ځان لپاره هغه یو معشوق وګرځي، بیا د هغې په محبت کې داسې لیونی سي چې نه روا ګوري نه ناروا ګوري، نه جایز ګوري نه ناجایز ګوري. بیا د هغې په محبت او په عشق کې در هر څه تیر سوی دی لکه مؤمن چې د الله تعالی په عشق او محبت کې در هر څه تیر. ځکه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الله تعالی خو انسانان د خپل عشق د پاره پیدا کړی دي، لیکن انسانان کله کله د الله تعالی سره سوا د بل چا عشق دی ماتور شو کی. صوفیای کرام لیکي چې د دې آیات تفسیر دا دی چې د مؤمن د پاره د الله تعالی د عشق سره سوا بل عشق دماغ ته اچول دا منع دي. د مؤمن کا محبت هم به د الله سره، که عشق دی هم به د الله سي، که غشتنه ده هم به د الله سي، او که د مشکلات او پریشانیو حل دی د غیم غشتنه به هم صرف مؤمن د الله سي. هغه وزګه د الله تعالی په مقابل کې چې څومره عشقونه دي، د الله تعالی په مقابل کې چې د هر چا سره څومره محبتونه دي، هغه ټول فنا دي، هغه ټول ختمېدونکي دي. د هغې اخره نتیجه فراق دی، د هغې اخره نتیجه جدایی ده، د هغې اخره نتیجه پښیماني ده. لیکن چې کم محبت د الله تعالی سره راځي هغې بقا لري، هغې همیشه وي، هغې ختمېدونکی نه دی، هغې فراق نه لري. د هغې اخره نتیجه وصال دی، د هغې اخره نتیجه د الله دیدار دی، د هغې اخره نتیجه د خپل رب او د خپل محبوب ملاقات دی چې بیا به سهار و ماښام بکرتم و عشیه هغې خلک چې زندگی د الله په عشق کې تیره کړي اخر به داسې وصال ور نصیب سي چې سهار و ماښام به د خپل رب دیدار کوي او رب معشوق دی، دی به سهار و ماښام د معشوق وصال د په نصیب کړي. ځکه د الله په مقابل کې چې څومره عشقونه دي، د الله په مقابل کې چې څومره محبتونه دي، د الله تعالی په مقابل کې چې څومره تعلقات دي، هغې ټوله د فنا په حد کې دي، لیکن عشق د الله تعالی دا د بقا په حد کې دی. د هغې نتیجه آخر فراق او پښیماني ده، د دې نتیجه آخر وصال او خوشحالي ده. نو ځکه الله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله چې کوم څوک مؤمنان دي د هغې به خپل عشق او محبت د الله تعالی سره، که هر څومره عشق دی، که هر څومره د عشق زندگی ده، که د هر چا سره سوې ده، د الله تعالی سره سوا د هغې اخره نتیجه د فراق او د جدایۍ د پښیمانۍ او د ژړا څخه بغیر بل څه نه ده راوتلی. حضرت یوسف علیه السلام ته په انبیاو کې الله تعالی ډېر حوصله او جمال ورکړی.
چې د هغې حسن او جمال بیا په انسانانو کې ډېر کمو انسانانو ته ورکول شوی. د حضرت یعقوب علیه السلام بچی و. د حضرت یعقوب علیه السلام به د خپل بچی سره ډېره مینه او عشق. حضرت یعقوب علیه السلام به همیشه دا بچی مخ ته کښېنولی، همیشه به د سترګو څخه نه غایباوي. حضرت یعقوب علیه السلام به ډېره زمانه د هغې په دید باندې نه مړېدی. یوه وجه د هغې دا وله چې د بچی و د پلار مسله و، د پلار د بچی سره ډېره مینه وي. او دویمه وجه دا و چې حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی جنتی حسن ورکړی و. د جنتی حسن سره د الله تعالی داسې مینه او محبت چې دا نه غواړي چې زما د سترګو څخه غایب شي. او دریمه وجه دا و چې د حضرت یعقوب علیه السلام عقیده دا و چې زما د مرګ بعد به دغه بچی زما د نبوت وارث شي. په ټوله خاندان کې که زما نبوت ورپاته کېدی هغه به دې بچي ته ورپاته کېږي. نو د حضرت یعقوب علیه السلام د هغې بچي سره ډېر عشق، د هغه بچي سره ډېره مینه وه، د هغه بچي سره ډېر محبت. او هغه بچی یو ځل د سترګو څخه نیهامولی نه سو، او یو ځل یې هغه بچي څخه خپلې سترګې را صبرولی نه سو. لیکن چې کله هغه عشق هغه محبت ډېر حد ته ورسېدی، نو ما درته ویل د دنیا عشق دی، د دنیا محبت دی، او د دنیا عشق و محبت لوی امتحان دی. د هغې آخره نتیجه فراق دی، د هغې آخره نتیجه جدایی ده. د هغه عشق آخره نتیجه حضرت یعقوب علیه السلام د هغې څخه هغه بچی جدا کیږي. حضرت یعقوب علیه السلام د هغه بچی په جدایی کې پریشانه کیږي. غالبا معالم التنزیل تفسیر کې لیکلی دی حضرت یعقوب علیه السلام د هغه عشق په نتیجه کې 80 کاله مسلسل په ژړا کې تیر. هغه 80 کاله په دې نعرو په دې افسوسو یا صفا علی یوسف یا صفا علی یوسف. هغه د هغه بچی پر فراق باندې د افسوس څخه بغیر بل څه نه وی دي. وبيزت عیناه من الحزن، د هغې د سترګو تور په ژړا کې ختم سو، او د هغې سترګې تکې سپینې سوې، او هو کظیم د هغې سترګې بېدیده سوې. هغې د هغه بچي په فراق کې په ډېره ژړا کې ورپسې ړوند سو. او ما درته ویل چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عشق سړی کوي، د الله تعالی څخه سوا د بل چا محبت کوي، د هغې محبت آخره نتیجه فنا ده، د هغې محبت آخره نتیجه فراق دی، د هغې محبت آخره نتیجه جدایی ده. او هغې کې د ژړا او د پښیمانۍ څخه بغیر بل څه سړي ته نور پاتېږي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله په مصر ته رالی، نو حضرت یوسف علیه السلام د عزیز مصر په کور کې اوسېږي. د عزیز مصر چې کومه زنانه و، هغې د حضرت یوسف علیه السلام پر حسن باندې عاشقه ده، او هغې د حضرت یوسف علیه السلام په ډېر غټ قیمت باندې هغې در کوره پورې راوړي او د مصر په بازار کې رانسي. حضرت یوسف علیه السلام د غلام په شکل خرڅېږي. ځکه پلار یې هلته په دې بچي باندې دا توقع وه چې زما بچی که نن غلام وی هغې به څومره قیمت وی. لیکن الله تعالی ته هغه قول ناخوښ و. هغې بچی د غلامۍ په شکل د مصر په بازار کې په یو څو کوټه پیسو باندې خرڅېږي، او څوک یې رانسي؟ دا عزیز مصر چې د مصر کم وزیر دی او غټ حاکم دی، د هغې زنانې رانسي. د هغې په زړه کې د یوسف علیه السلام عشق دی. هغې یو څه کوټه پیسې ورکړي، هغې څه وایي؟ جماد چند و دادم جان خریدم، بحمد الله عجیب ارزان، قسم بالله عجیب ارزان خریدم. څو کوټه پیسې مې ورکړې، د خپل ځان دپاره مې خپل زړه او روح او خپل ژوند رانیوی. ورته زما په الله قسم چې ډېر ارزانه سودا اوس او په ډېر ارزانه راته پرېوته. نو حضرت یوسف علیه السلام د هغې زنانې په کور کې ډېر په احترام، په ډېر راحت، په ډېره هوسایي کې اوسېږي. د حضرت یوسف علیه السلام چې زندګي لږ راپورته سوه، د حضرت یوسف علیه السلام سره به د ښکار ډېر شوق. نو بیا به هغه زنانې دی د ښکار دپاره غرو ساراو ته استوی، او د ده د حفاظت دپاره به باقاعده عمله مقرره وه چې هغې به مخ و شاته ورسره تلل چې دې بچي ته څوک تکلیف ونه رسي. حضرت یوسف علیه السلام یو ځل ښکار ته رالی. چې کله ښکار ته رالی، نو د غره په لمن کې یو شپانه دی، هغې د کنعان څخه یو رمه را روانه کړې ده، او کنعان د ده پلارنی وطن و. هغه یو عربي دی، یو شپانه دی، او د کنعان د طرفه را روان دی، او رمه را روانه ده. نو حضرت یوسف علیه السلام د هغې څخه د حضرت یعقوب علیه السلام پوښتنه کوي.
ځکه حضرت یعقوب علیه السلام زندگی په دې کې مشهور و. یو طرف ته د وخت نبی و هر چا پیژاندی او بل طرف ته د هغې بچی ورکو د هغې ژړا او د هغې درد او د بچی په عشق کې د هغې فریاد و ویلا په ټوله دنیا کې مشهوره وه. یوسف علیه السلام د هغې څه د خپل بوډا پلار پوښتنه وکړه چې زما پلار په کوم حالت کې، یا دا ورته ویل چې هغه بوډا چې د هغې بچی ورکو هغې په کوم حالت کې، هغې ورته ویل چې هغې د ډېرې ژړا څخه خپلې سترګې د لاسه ورکړي، هغې د ډېره غمه څه اوس پر ملا باندې کور ته ولاړېدلی نسي، هغې 40 ساعته مکمل په غم کې او په پریشانیو په ژړا کې غرقه زندگی روانه ده. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د خپل پلار حالت واورېدی نو حضرت یوسف علیه السلام پر غزی باندې دومره وژړل چې د غمه څه بېهوش شو. چې کوم خادمان ورسره وو هغې حضرت یوسف علیه السلام راپورته کوي چې پر دا باندې ولې دومره بېهوشي راله. د خپل پلار حکایت او قصه ورته وکړه چې زما په فراق او زما په جدایي کې زما پلار دې حد ته رسېدلی دی. هغه خادمانو دستي د ده څه پوښتنه وکړه چې ستا پر پلار باندې ولې دا کیفیت دی. هغه ورته ګوره زما د پلار څه یو کمزوري سوې ده او دا عمل د هغې کمزورۍ نتیجه ده. هغه عمل دا دی، هغه کمزوري دا ده چې زما پلار د خپل رب سره یو ځای زما عشقم د غومره و دماغ ته اچولی دی چې هغې کله زما په عشق کې راغلی دی او زما په محبت کې راغلی دی چې کوم محبت د الله تعالی د ذات سره مناسب و په هغې محبت کې د زه یو څه شریک کړی د هغې نتیجه نن هغه خپل رب په ده باندې دا ویني چې د ده ټوله زندگی په غم کې تیره ده، د ده ټوله زندگی په ژړا کې ده او د ده ټوله زندگی په فریاد کې ده چې د ډېرې ژړا څه د هغې سترګې ړندې دي، د ډېره غمه څه هغه پر ملا باندې ولاړېدی نه سي او د ډېرې پریشانۍ څه هغه ټوله ورځ راوتی نه سي. زه دا وایم چې او من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضې خلک دا دي د الله تعالی سما سوا د بل چا عشق و دماغ ته واچي. یحبونهم کحب الله، لکه یو سړی چې د الله تعالی سره عشق و مینه لري دی د هغه بل چا سره د غومره عشق و مینه روانه کي او چې کله یې روانه کي نو ځکه د هغې اخره نتیجه پریشاني، د هغې اخره نتیجه پښیماني. والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم خلک مؤمنان دي د هغې دپاره مناسب دا دی چې د ټولو څه زیات د الله تعالی محبت دماغ ته واچي او د الله د محبت علامه دی چې بیا دغه سړي زندگی په عبادت کې، دغه سړي ژوند په عبادت کې، دغه سړي اندامونه په عبادت نه ستړي کېږي، هغه سړی د خپل معشوق رب په عبادت کې نه پریشانه کېږي. حضرت یعقوب علیه السلام یو ځل دا کوشش وکړي د حضرت یوسف علیه السلام په عشق چې د هغې به یو مجسمه جوړ کړم، یو تصویر به جوړ کړم، یو شکل به جوړ کړم، هغه مجسمې او تصویر ته به ګورم، په هغې باندې به زما د زړه څه تسلي کېږي. حضرت یعقوب علیه السلام په شریعت کې مجسمه او تصویر جوړول حرام نه. حضرت یعقوب علیه السلام ډېر کوشش وکړي چې د حضرت یوسف علیه السلام یو تمثال جوړ کړي، یو مجسمه او یو شکل یې جوړ کړي چې د هغې په لیدلو د ده زړه کې سکون راځي. لیکن چې هر څه یې وکړو هغې ته په دنیا کې داسې شکل، داسې تمثال، داسې صورت ور پیدا نه سو چې هغې دې د حضرت یوسف علیه السلام مشابه وي او په هغې سره دې د ده د زړه څخه د حضرت یوسف علیه السلام د مینې سپکوالی راسي او د ده زړه دې د هغې په لیدلو باندې څه تسلي اوسي. چې کله څه زمانه په دې کې تیره کله، لیکن پر دې باندې کامیاب نه سو او دې باندې څه بری او قدرت یې نه کوي پیدا، نو د الله تعالی د طرفه یو ورځ ندا ور باندې وسوه ورته یعقوبه کان لیوسف مثال، د یوسف د پاره مثالونه ډیر دي په دنیا کې، ولکن ما امکن تصویره، لیکن اشکل علیک تصویره، تا ته د هغې تصویر جوړول، د هغې مثال جوړول، د هغې هغه صورت جوړول ډیر مشکل سو، ځکه ته یې نسې جوړولی. فلم لم يتخذ حبیبا لیس له مثال، کاش په دنیا کې دې د داسې چا سره دومره مینه کړې وي چې هغې په ټوله دنیا کې مثال نه لري. هغه څوک دی چې هغې په ټولو کائناتو کې مثال نه لري، هغې د الله تعالی ذات دی،
دا غي متعلق الله تعالی و الیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دا الله په مثل باندې یو شی نشته. الله سمیع ذات په دنیا کې هر څه اوري. الله بصیر ذات په دنیا کې چې څه کیږي هغه ټول ویني. حضرت یعقوب علیه السلام ته الله وی چې یعقوب ته د یوسف په عشق کې دومره مبتلا سوی چې د هغې یو تصویر او تمثال جوړول دي غوښتل. د هغې هر تمثال او تصویر په دنیا کې ممکن دی، لیکن د هغې پر دې تصویر او تمثال باندې تا قدرت پیدا نه کوي. کاش په دنیا کې تا د داسې چا سره محبت کړی وی لیس له مثلا چې د هغې دپاره مثل نستا، د هغې دپاره مثال نستا، د هغې سره مشابه نستا، د هغې غوندې یو هغې غوندې مخلوقاتو کې څوک د هغې مثال نه لري. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د عزیز مصر په کور کې زندگی تیری، د عزیز مصر د هغه زنانې د یوسف علیه السلام سره ډېره مینه او محبت. هغې د حضرت یوسف علیه السلام د ځان متوجه کولو په خاطر باندې هر قسمه مشکلات وکړو، هر قسمه تدبیرونه وکړو او هر قسمه حالات برابر کړو او هر قسم کوششونه وکړو. لیکن چونکه هغه د الله تعالی یو نبی دی او پر هغې باندې د الله تعالی د نبوت رحمت دی، هغې د دې زنانې د هر مکر و فریب بس الله تعالی خلاصوي. څه زمانه تېره سوله د هغه زنانې د دې حضرت یوسف علیه السلام سره محبت په ټول علاقه کې ښکاره سو. یو طرف ته پر هغه زنانې باندې دا نوم پروت دی چې دا د ټول مصر د حاکم زنانه ده، او بل طرف ته پر حضرت یوسف علیه السلام باندې د غلام نوم پروت دی چې دې زنانې دا سړی په خپلو پیسو د غلام په شکل رانیولی دی. نو بیا به پر هغه زنانه باندې ډېرې ملامتیاوې راتلې چې دا څومره ناقص العقل زنانه ده او څومره ناقصه زنانه ده او څومره د عقل او د فکر څخه خالي زنانه ده چې هغې د خپل زر خرید او د خپل کور رانیولي غلام باندې عاشقه ده او د هغې سره محبت کول غواړي. نو هغه د مصر زنه د عزیز مصر زنانې هغې د دې عار او د پیغورو څخه په یو شکل ځان اوسو ایستلی. اخر د دې دپاره یو تدبیر برابر کړي چې د دې څخه به څنګه ځان باسو او دا داغ به د خپلې زندګۍ څخه څنګه مینځم، دا به د خپل ځانه څنګه لرې کوم. د هغې دپاره د خپل مملکت چې څومره اعیان خلک دي، وزرا خلک دي او د هغې صاحب قدرت او مشهوره خلک دي، د هغې د کورونو څخه 40 زنانې راوغوښتلې. هغه 40 زنانو ته په خپل کور کې دننه نفقه او خوراکه برابره کړه. هغې ته د میلمنو لاره او د میلمنو صفت ورکړي چې دا زمانې زنانې زما په کور کې میلمنې دي. هغه زنانې چې کله پر سترخوان کښېنستلې، هغې ته د وخت میوه کښېښوله، هغې ته د وخت چړې کښېښولې او د هغې څه په وخت کې حضرت یوسف علیه السلام ته د سرو زرو ګډوه، د سرو زرو هغه سلمچي و دوشۍ چې لاس کې مینځېده یې په لاس ورکړ او د ورېښمو دسمال یې د هغې پر اوږه باندې ورکړي او هغې ته ویل چې ته اوس ورباندې ورښکاره شه، ورسه د دې زنانو لاسونه ورپرېږده. حضرت یوسف علیه السلام چې کله ورباندې راښکاره سو، فلما رأینه اکبرنا، دې زنانو چې کله دې بچي ته وکتل چې هغې ته الله تعالی زر جنتي حسن ورکړی چې د هغې هغه شکل ته یې وکتل اکبرنا، هغې دومره غټ وبالی، د هغې شکل یې دومره حسین او ښایسته وبالی چې هغې په هغه ځای کې ټولې بېخوده سوې. د هغې په لاس کې چې کومې چړې وې، هغه چړکه پر میوه باندې کشېدله او که د دې پر ګوتو باندې کشېدله، دا په ځان نه پوهېدله چې زما ګوتې پرې کېږي که زما میوه پرې کېږي. وقطعنا ایدیهن، قرآن کریم وایي هغې لاسونه په چړو باندې پرې کړو او دستي یې چیغې کې وقلنا حاشا لله، د الله څخه فنا غواړو، ما هذا بشر، دا خو انسان نه دی، ان هذا الا ملک کریم، دا خو یو فرشته ده چې پر موږ باندې راغلی. هغه د مصر چې کومه زنانه د عزیز مصر وه، هغې دستي دته اشاره وکړه فذلکن الذي لمتنني فیه، ای زنانو دا هغه څوک دی چې د دې په باره کې تاسو زه ملامتوله، چې په دې په باره کې تاسو پر ما باندې عیب لګوئ چې دا څومره ناقص العقل زنانه ده چې د خپل کور د یو غلام سره، د داسې غلام سره چې هغې دې په خپل مال او دولت باندې رانیولی دی، د هغې سره دا څنګه عشق. نو هغه زنانې پر هغه ځای باندې بېخوده سوې،
بعضو مفسرینو لیکلی دي چې ډېرې زنانې پر دغه ځای باندې د یوسف علیه السلام په عشق کې مړې سوې، ختم سوې. او بعضې زنانې لیونۍ سوې چې هغې بیا در فاګل خانو د لیونتوب در مرستونه پورې ورسېدې چې په دې کې د دې زندګي تېرېدله، او بعضې بیا ټولې د هغې په نتیجه کې اخرنی مرګ ته ورسېدلې. د هغې زنانو عشق د الله تعالی بجای د حضرت یوسف علیه السلام سره راغلی، او د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې د هغې مرګ هغې ته څه نتیجه وګټور نه کا، بغیر د زندګۍ د ختمېدو او بغیر د زندګۍ د تباه کېدو او بغیر د خپل آخرت د خرابېدو او بغیر د دنیا او د آخرت د دواړو سره بې برخې کېدو بغیر هغې ته نور هېڅ نتیجه په لاس نه ورغله. لیکن که هغې زنانو د حضرت یوسف علیه السلام د عشق بجای د خپل رب سره عشق کړی وی، بیا چې پر هغې باندې څومره زندګي تېرېدله، بیا به د هغې د زندګۍ د هرې ساه په مقابل کې الله تعالی د خپل عشق په برکت سره د قیامت په میدان کې هغې ته خپل وصال او خپل ملاقات او خپل دیدار ور نصیب کولی. ځکه والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم خلق مؤمنان دي د هغې به زیات محبت د الله تعالی سره سوا د بل چا سره نه وي، د هغې محبوب، د هغې منظور، د هغې غوښتونکی، د هغې محبت کوونکی ذات به صرف د الله تعالی ذات دي. لیکن د دې بجای ومن الناس من یتخذ من دون الله انداد، بعض خلک داسې چې هغې د خپلې زندګۍ عشق د الله سره سوا د بل چا سره روان کړي، نو بیا خو هغې ډېرې نقصاني سي. د هغې د هغه نقصان نتیجه څه وي؟ د هغې د هغه نقصان نتیجه ده چې هغې بیا د پښیمانۍ او هغې بیا د ژړا او هغې بیا د زندګۍ د ختمېدو بغیر بله لار نه لري. دنیا کې هر چاته الله تعالی په دماغ کې عشق ورکوي، دنیا کې یو انسان بغیر د عشق نسته. تاسو ګورئ یو سړی دی، هغې د شپې را ولاړ سي، کور پرېږدي، پسته بستره پرېږدي، بچان پرېږدي، خونه پرېږدي. زه سهار وختي را تېرېږم پر دې لارو باندې، دی پر دې روډ باندې ګرځي چې ورته ګورې د هغې شکل د چوکیدار دی. دا هم یو قسم عاشق دی. هغې کور ولې پرېښوی؟ هغې بچان ولې پرېښول؟ هغې خوب ولې پرېښوی؟ هغې آرام ولې پرېښوی؟ هغې پسته بستره ولې پرېښوله؟ ځکه د هغې د څو پیسو سره عشق دی چې د میاشتې پر سر باندې ماته دومره پیسې را رسېږي، د هغې پیسو په عشق کې د دا ټولو قربان کړو. هم د کور شپه قربان سوه، هم پسته بستره قربان سوه، هم آرام قربان سو، هم هر څه قربان سو. نو دا هم یو قسم عاشق دی. دی سړی په خپل عشق کې دا بعضې خلک هغې د بل څه په عشق کې مبتلا وي، هغې د بل څه دپاره هر څه پرېږدي، او څوک په بل څه کې څوک سهار بیلچه در واخلي در سره ونیسي، در ماښامه پورې هفته دی، هغې ټوله ورځ پر بیلچه چلوي او دا دومره محنت و مشقت برداشوي، ځکه د ده څه دماغ کې د یو شي عشق دی چې ماښام ماته دومره پیسې میلاوي. یو سړی دی، هغه وکیل دی، هغه ټوله شپه مطالعه کوي، مقدمات پر له اړوي، د خلکو فیصلې ګوري، هغې ته لار جوړوي، هغې ته رښتیا او درواغ برابروي چې زه دا مقدمه او خپل مدعي ته ور وګټم، ځکه د دې په عوض کې ماته 15,000 او 15 لکه کالداري راکول کېږي. نو دنیا کې هر سړی عاشق دی، لیکن د انسان د عشق اندازه د معشوق د درجې څخه معلومیږي. د هغې معشوق که د لوړې درجې معشوقي، د هغې عشق هم د ډېرې لوړې درجې عشق دی، او که د هغې محبوب کمزوری مخلوق او د هغې محبوب ډېر د کښتې درجې، د هغې عشق هم بیا په هغه درجه کې دی. نو د دنیا په معشوقانو کې، د دنیا په محبوبینو کې، د دنیا په عشقو کې، د دنیا په محبتو کې د ټولو څه اعلی محبت هغه دی چې سړی انسان د الله تعالی محبت دماغ ته واچي، د الله تعالی عشق و زړه ته واچي، د الله تعالی مینه او د الله تعالی په عشق کې خپله زندګي پای ته ورسوي. ځکه ما درته ویل د دې نورو ټولو عشقو اخره نتیجه فراق او جدایي ده. ته به پر یوه باندې ځې، هغه 15,000 کلدارې به پر بله باندې ځي. ته به پر یوه باندې ځې، ستا چې کومه ګټه او ستا زندګي چې کومه خرڅه سوله، هغې به پر بله باندې ځي. د دې کالدارو، د دې سرایو، د دې جایدادو دپاره د دې په مینه کې ډېرو خلکو زندګي تباه کړله،
او ډیر خلک د دې سرګردانو او ډېرې ورځې او شپې د دې په تلاش کې سرګردانی کې تیری کې تاسو ورسه هغه مال او دولت چاته پاتوس هغه سرای او کور چاته پاتوس هغه مځکه او جایداد چاته پاتوس ته ورسه د پښتنو ورته ته پر کوم باندې ولاړ واحد عشق چې هغه د انسان سره بقا لري واحد عشق چې د هغه اخره نتیجه وصال دی واحد عشق چې د هغه اخره نتیجه د خپل محبوب وصل او ملاقات دی هغه د الله تعالی عشق دی دنیا کې د الله تعالی د عشق علامه ده چې د کوم چا سره د الله تعالی عشق هغه د الله پر رضا حاصلولو کې لګیای هغه بیا د الله تعالی پر رضا پیدا کولو کې نستړی کیږي او د الله تعالی د رضا د نستړی کېدو نتیجه دی چې بیا غو انسان په عبادتو کې ژوندۍ تیری ځکه عبادت د الله تعالی ملاقات ده الله تعالی تلاس پر نامه ولاړ لکه سړی چې د خپل محبوب د رضا لپاره ولاړ الله تعالی تملاک کول خپل محبوب ته عاجزی کول الله تعالی ته شی پر دې سر پر دې مځکه باندې شول ز ډېر زلوایم پیغمبر علی السلام ای الساجد یسجد علی قدمی الرحمن چې سړی سجده کوي دا فکر وای چې زما سجده پر دې مځکه باندې نه ده زما سجده د الله تعالی پر قدمو ده زما محبوب زما معشوق چې د کم چا سره زما عشق دی غدل ته ولاړ دی دا غیر د رضا د پاره د خپل عاجزی ښکار کول د پاره ز د خپل تندې دا ځکه حدیث شریف به غالبا من کان مشتاق لله اشتاق كل شيء الیه چې کوم څوک د الله تعالی طرف ته شوق ښکارا کی عشق ښکارا کی الله تعالی د ټولو مخلوقاتو په زړه کې د عشق او شوق راچي بیا الله تعالی د هغې زندگی د هغې د زندگی ضروریات د هغې پریشانی د هغې مشکلات د هغې حل او د هغې فرق کول او د هغې لرې کول د الله تعالی په خپل قدرت کې د هغه سړي څخه اخلي چې کوم سړي خپل مشکلات الله تعالی ته پیش کړو چې کوم سړي خپل ضرورت الله تعالی ته پیش الله تعالی د هغې د مشکلاتو او د ضرورتو بندوبست کوي او چې کوم څوک د الله بغیر دنیا ته پیش کی هغه د دنیا عشق او د دنیا محبت او د دنیا حالات په دماغ کې راواسي الله تعالی هغه د دنیا ټول وسپاري زه درته هم چې په کم شي په عشق د انسان لمرګ راس لکه غزنان لره د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې مرګ رااله دا غي زندگی هم تباس او دا غي آخرت هم تباس لیکن کم چاله چې د الله تعالی په عشق کې مرګ رااله دا غي د هرې وینې د ساس کې په بدل کې د الله دیدار دا غي د زندگی د هرې سا په بدل کې د الله تعالی دیدار راځي حضرت بایزید بستامی رحمه الله مبارک راضی تذکرۃ الاولیاء کې لیکلي دي هغه پر یو دش باندې سل کسان د الله تعالی اولیاء د الله تعالی محبوبین د الله تعالی عاشقان هغه مړ پراته او د الله تعالی په عشق کې وفات سوي او هغه بے ګور او بے کفن پر یو دش باندې پراته وي حضرت بایزید بستامی د الله تعالی په حضور کې چیغې کې یا الله د الله ستا عاشقان بدر کوم وخت پورې داسې قتل کیږي هغه بدر کوم وخت ستا د محبت او د عشق په ور کې داسې سوزل کیږي الله تعالی د طرفه ندا ورته کول کیږي چې زما محبوبین به زما په عشق کې د غسی وفات کیږي خو لیکن د دې د پاره بدیت لکه یوسف چې سو قتل کې غدیت لري د دې د پاره بدیت په آخرت کې تیاری شي حضرت بایزید بستامی دا راکې چې الله د دې دیت بسي د دې معشوقانو چې د الله تعالی په عشق ځان کبابوي د الله په عشق نه پر اور باندې صرفه لري نه پر ژوند باندې صرفه لري نه پر سختی باندې صرفه لري او نه پر تکلیف او پر مشقت صرفه لري یا الله د دې بدله بسي د دې دیت بسي الله تعالی ورته حضرت بایزید بستامی باندې د الله تعالی د طرفه یو ندا او یو ژغ راځي نو الله تعالی د طرفه چې دیت اهل دنیا الدراهم والدنانیر دنیا کې چې اوسو قتل سي دا غي دیت خو بدای چې دراهم او دنانیر به دا غي په عوض کې ورکول کیږي لیکن د الله تعالی په محبت کې چې کوم څوک قتل سي د الله په عشق کې چې کوم څوک زندگی ورکی د الله په عشق کې چې کوم څوک د خپل زندګۍ سره تیر سي ودیت قتل اهل الله دیه رؤیت الجبار چې کوم څوک د الله تعالی په عشق کې قتل سي دا غي د دیت دا غي د قیامت په میدان کې د الله تعالی دیدار
بیا چې د هغې د زندګۍ سره څومره ساز کې د وینو تویې سوي د هرې ساز کې په مقابل کې د الله تعالی دیدار دی. بیا چې هغې په زندګي کې څومره ساهونه د دې ستوني سره ایستلي د هر سا په مقابل کې د الله تعالی دیدار دی. ما درته ویل چې بعضې خلک خو داسې دي چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عشق و دماغ ته واچوي، نو د هغې نتیجه د خساري او د نقصان څه بغیر بل څه نه وي. د هغې نتیجه د پښیمانۍ او د ژړا څه بغیر بل څه نه وي. او دا پښیماني او ژړا دا پر حالت د زکندن سړي ته درېږي. علماء لیکلي دي سړی چې وفات کیږي اکثره په وفات پر وخت پر دې مخ باندې لږ خوله راځي، پر دې پزه باندې لږ خوله راځي، او دا خوله د هغې شرمندګۍ په خاطر چې زما زندگی څنګه د الله د عشق څخه بغیر د بل شي په عشق کې تېره شوه. نو بیا پر حالت د زکندن دی ډېر شرمنده وي، حالت د زکندن باندې دی ډېر پښیمانه وي، او د هغې شرمندګۍ او د پښیمانۍ نتیجه هغې د خولې په شکل د پر دې اثر پر دې مخ او پر دې چهره باندې ښکاره کېږي. ما درته ویل چې د زلیخا چې کوم هم نشینانې وي، د عزیز مصر د عزیز مصر د زنانې چې کوم ناستګویې وي، نو هغې د یوسف علیه السلام په عشق کې ځان تباه کړي. کاش که هغې د الله تعالی په عشق کې خپله زندګي داس ته لاس ورکړی وی، بیا به د زندګۍ د هرې سا په مقابل کې د الله تعالی دیدار وی. د مصر د عزیز مصر چې کومه زنانه د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې زندګي تیروي، هغې د ماشوموالي څخه حضرت یوسف علیه السلام په خوب کې لیدلی دی. هغې د ماشوموالي څخه زندګي د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې روانه کړې ده. در 80 کالو پورې چې د هغې ژوند رسېدی، هغې ټوله زندګي د یوسف علیه السلام په عشق او په محبت کې تېره کړه. لیکن د هغې زندګي په ټوله زندګي کې یو ځل د هغې وصال نه شو په نصیب، چې کوم وصال د دې مطلوب او مقصود. هغې د حضرت یوسف علیه السلام د رضا او د خدمت لپاره هر څه وکړو. هغې د مصر ټولې خزانې پر د باندې خرڅې کړې. هغې په مصر کې د ده دپاره قسمه قسم محلات جوړ کړو. هغې په مصر کې د ده دپاره هر قسم د ده د رضا دپاره هر قسم بدومبسونه وکړو. لیکن آخره نتیجه څه و؟ حضرت یوسف علیه السلام د دې څه جیل ته ځي. حضرت یوسف علیه السلام د جیل څه برته راوځي، او د جیل څه چې برته راوځي چې د دې د کور د مصر کوم حکومت په لاس کې دی، الله تعالی هغه حکومت حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړي. هغه زنانه بیا در فدره، هغه زنانه کور پر کور، هغه زنانه په سترګو باندې ړنده، هغه زنانه کلی پر کلی باندې د یو فقیر او د سوالګري په خاطر باندې ګرځي. د هغې 80 کاله د عشق نتیجه حضرت یوسف علیه السلام سره چې دیو کې د هغې نتیجه دغه راغله. هغه شاعر نه وی نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نه الله تعالی په لاس ورلی، نه د خپل محبوب ملاقات په لاس ورلی. که اوس هغې دغه زندګي د الله تعالی په عشق کې تېره کړې وی، بیا به داسې زندګي نه وای ستړې لکه کومه زندګي چې هغې ستړې د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې تېره کړه. لیکن په آخره زندګي کې د هغې آخر الله تعالی دستګیري کوي. په آخر زندگی کې الله تعالی هغې ته د عشق مجازي څخه خپل عشق حقیقي ور نصیب کوي. په آخر زندگی کې هغې اخر د الله تعالی عشق په دماغ کې راولي. نو که د هغې څه دا پوښتنه وشي چې د هغه عشقینو په مابین کې څومره فرق و چې زندگی د یوسف علیه السلام په عشق کې د 80 کالو پورې تېره شوه، وروسته د الله تعالی عشق په دماغ کې رالی، بیا به هغه دا وایي چې د دې زندګۍ په مابین کې فرق د ذرې او د دریاب دی، چې د یوسف علیه السلام عشق د الله د عشق په مقابل کې د ذرې حیثیت هم نه لري. د دې زندګۍ د دې عشقینو په مابین کې فرق دا د عرش او د فرش دی. د دې زندګۍ او د هغې په مابین کې فرق د ورځې او د شپې دی، د فرق د مځکې او د اسمان دی. ځکه عشق هغې که انسان ته په شعور ځي، واحد عشق انسان له په شعور ځي، د واحد عشق نتیجه آخر وصال آخر خوشحالی راځي. هغه عشق دی چې د انسان په زندگی کې د الله تعالی محبت او مینه راځي. او د الله تعالی محبت او مینه داسې ده لکه پر دې لمر پر دې فضا باندې چې لمر راوخیږي، او چې لمر راوخیږي د هغې په مقابل کې ستوري ټوله بې نوره پاته سي. د الله د عشق او د محبت په مقابل کې نور محبتونه بیا ختمیږي.
بیا د انسان د هر چا څه زیات په مسجد کې سات تیریږي. بیا انسان ته سکون په مسجد کې، انسان ته سکون په عبادت کې. نن خو مصیبت دا دی چې موږ کله مسجد لراس بیا مې در پښو ور لاندې دی. امام غریب په هر مسجد کې که 2 منټه وځنډې دی بیا پر هغه سړي باندې مځکه سره ده، بیا د مسجد د تذکروټه د پرسکروټه باندې سړی ناست دی. بیا په 1 منټ کې دی 10 واره وګړۍ ته ګوري، بیا 10 واره و دروازې ته ګوري چې دا ټیم څنګه واوښت. که د دې مسجد تر دروازه روزي پر دې ځای باندې په غیبت او په بهتان باندې اخته، پر هغې کم نصیبه باندې ګنټې نه غمیږي، په ګنټو نه پوهېږي. لیکن په مسجد کې پر هغې باندې 2 منټه زندگی غمیږي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې د الله تعالی سره یو ذره مینه او محبت نشته. چې د الله سره مینه او محبت وي بیا خو مسجد د الله په کور کې دی، سړی د خپل محبوب په کور کې ناست دی. بیا خو لمونځ کول د الله تعالی ملاقات دی، د لمانځه په انتظار کې ناست دا داسې دی لکه لمانځه باندې ولاړ، او پر لمانځه باندې ولاړ داسې دی لکه د الله تعالی په مجلس کې ناست. او بیا عاشق د خپل محبوب د خپل معشوق په مجلس کې نه ستړی کېږي. او هغه غریب چې دلته ستړی معلومیږي نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې د هغې محبت د الله تعالی سره نشته. صرف رواج مجبوره کړی، صرف خلکو مجبوره کړی، او صرف عادت مجبوره کړی، او صرف یو څه مجبوره کړی. بخیر د شوقه څه په مسجد کې کښېنستل د هغې نتیجه دغې لکه تاسو چې په سترګو باندې وینئ. نو عشق په دنیا کې هغه عشق ډېر محبوب عشق، هغه ډېر محترم عشق. والذین آمنوا اشد حبا لله، د مؤمن د پاره د ټولو څه بهترین عشق د رب عشق دی چې زړه ته ولوېږي. قیس په عربو کې یو سړی دی، هغې د ماشوموالي د زمانې سره په عربو کې یو زنانه ویني، د هغې نوم د لیلا په شکل دی، پر هغې باندې عاشق دی. د هغې زندگی په هغه عشق کې روانه ده، د هغې ژوند، د هغې د زندګۍ ورځې او شپې، د هغې د زندګۍ سهارونه او ماښامونه د هغه زنانې په یاد کې تېرېږي. چې لږ زمانه وسوه د هغې د عشق چرچا او شهرت په ټولو علاقه کې وسلو، او چې وسلو نو پر هغې باندې دا پابندي ولګېدله چې د دې زنانې دروازې ته به نور نه ورځي، د دې زنانې کلي ته به نور نه ورځي، دې طرف ته به نه ورګرځي. او بادشاه پر هغې باندې دا پابندي ولګوله. بادشاه د وخت دا اعلان وکړي چې که چیرې دا سړی په دې کلي و د دې زنانې دروازې ته چا ولیدی بیا به دی قتل کیږي، او د ده دیت و هر څه به زما د طرفه معافي. بیا دی خون نه لري، بیا دی د وینو دیت نه لري. چونکې هغې د هغه مخلوق په عشق کې ډېر بېتابه دی. نو قریبانو یې دا بندوبست وکړی چې هغه زنانه په یو شرعي طریقه او په نکاح واده تور وغواړي. لیکن په عربو کې حمیت ډیرو، په عربو کې فیغور ډیرو، په عربو کې قبایلیت ډیرو، هغې د غرو خلکو ډیر سخت مزاج خلکو. په هغې کې دغه عمل ډیر مضموم دی چې یو سړی دی پر یو زنانه باندې عاشق سي، او بیا دې د هغې د عشق په تقاضا باندې د هغې په غوښتنه دا زنانه واده ته ورکولی سي. نو مجنون چې هر څومره کوشش د پلارو د قبیلې په خاطر باندې وکړي، نو هغه د لیلا قبیله هغې دې ته نه ده تیاره چې هغې ده ته ولورکړي، ځکه هغه وایي ته په ټولو عربو کې زموږ پزه راپرې کوې، ته په ټولو عربو کې موږ رسوا کوې، ته په ټولو عربو کې موږ بدنامه کوې. د ده اصلي نوم قیس دی چې کله د هغه زنانې څه تمه وختله چې دا زنانه زما نه په نصیب کېږي، نو د هغې په تلاش کې دی لیونی ګرځېدی. په عربو کې لیوني ته مجنون ویل کېږي، نو په دې وجه بیا دی په مجنون باندې مسما دی. غریبانو چې کله دا ترتیب ولیدی چې دا خو نه کېږي، او د دې ترتیب دپاره یو بندوبست نه برابریږي، اخر کوشش د دې لوی مشکل په دې وخت کې دا و چې کوم مشکلات به پیدا سو دی به دستی بیت الله ته ځان رسوي چې راځي پر بیت الله باندې به دعا وکړي چې الله تعالی مې د دې مشکل څخه خلاص. نو مجنون د حج سفر ته راوسته، پلاره کې پلارو قبیلې ور سره دي، هغې د بیت الله فردو ته ودروي، ورته د بیت الله په پردو پورې لاس ونیسه او دا دعا کوه: اللهم ارحني من لیلا وحبها. یا الله ما د لیلا څخه خلاص کړه، یا الله ما د لیلا د عشق څخه خلاص کړه، یا الله ما د دې ناجوړۍ او د دې بیمارۍ څخه خلاص کړه.
دی چې کله په پردو پورې لاس نشي دی سوای اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا من قال آمنا. یا الله د لیلا محبت زما د زړه سم کار او یا الله چې کم څوک زما پر دې دعا باندې امین وای پر هغه باندې خپل رحمتونه راوست. چې کم څوک زما پر دعا باندې امین وای. بیا چې کله د عرفات میدان ته راورسېدې قافله رااله په قافله کې ژغ دی په قافله کې اتفاقا د یو زنانې نوم لیلا ده چې کله هغې د لیلا د نامه ژغ وکړي پر مجنون باندې پر غزی باندې بېهوشي راله. نو بیا چې کله په هوش کې رالی چې پوښتنه ځینې وسه زما د محبوب نوم دلته واخیستل سو او چې د کوم چا په محبت کې زه ناقراره یم نو زه نه نو په دې خاطر باندې مجنون بیا د هغې لیلا محبت زړه ته واچوئ. زه کله کله تاسو ته وایم چې هغې به څه کول کله کله به د لیلا د کوڅې د سپي پښې موچولې لکه شاعر نه وایي فایسک مجنون و بوسید خلق گفت این چی بود. مجنون به د لیلا د کوڅې د سپي پښې ور موچولې خلق ورته دا څه کوې گفتو این سگ در کوچه لیلا رفته بود. ول دا سپی د لیلا په کوڅه کې تللی دی. مولانا روم رحمت الله علیه وایي عشق لیلا کی کم عشق مولا کی کم از لیلا بود. مجنون په دې کې تدې ته تیار دی چې د لیلا په محبت کې د لیلا د کوڅې د سپي پښې موچوي. او مسلمان د الله تعالی د محبت دعوه لري چې زه د الله سره محبت لرم ځکه د الله سره عشق لرم. ګوره که د چا په زړه کې د الله تعالی محبت او عشق نه وي د هغې عبادت المنځ روژه او د هغې ته یوه زره ګټه نه کوي. ځکه د دې ټولو بنیاد د الله تعالی محبت دی چې د الله تعالی سره به د سړي عشق او مینه وي بیا به د الله په محبت کې سړی کښته او پورته ورته کېږي. مولانا روم رحمت الله علیه وی عشق مولا کی کم از لیلا بود. د مولا عشق به د لیلا د عشق څنګه کمی گوی گشتن بحر ان اولا بود. د هغې په محبت کې ځان لیونی کول دا د ټولو څلوي نه. بیا خو هغه مجنون چې د لیلا په عشق کې دومره بېتابه لیکن د هغه عشق نتیجه څه وه؟ د عشق نتیجه دا وه چې یو څه زمانه بعد په غزنګلو کې در په دره د لیلا په عشق کې وفات کېږي. کچیرې هغې دغه خپله زندگی د لیلا د عشق بغیر د الله تعالی په عشق تیره کړي بیا به د هغې د زندګۍ کم اجري بیا به د هغې د حالاتو کم اجري بیا به د مرګ بعد د الله په دربار کې د هغې کم قدري او بیا به د هغه عشق اخره نتیجه وصالي. د هغه عشق اخره نتیجه به د الله سره ملاقات دي. د هغه عشق اخره نتیجه به د خپل محبوب دیدار بس. او دنیا کې عاشق ته لوی شی دا دی چې د محبوب دیدار او وصال او ملاقات د ته نصیب شي. ځکه الله تعالی د انسان په زړه کې عشق خامخا یې شی دی. د انسان زړه بغیر د عشق نشي کېدلی ځکه زموږ دین د انسان بنیاد پر عشق باندې دی لیکن د عشق بغیر د انسان زندگی ګټه نه لري. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله لیکي وایي شیطان الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی دی. په شیطان کې درې عین وو لیکن څلورم عین نه و شیطان ګمراه سو. شیطان کې د عبادت عین و شیطان عابد ولو. شیطان دومره عبادت کوي چې د عرش د لاندې به هغې د عبادت باقاعده صفونه جوړو د هغې به ټوله ژوند په عبادت کې تیره دی. شیطان عالم ولو ځکه دی معلم الملائکه ولو. هغې به د عرش لاندې صفونه جوړو دی به پر منبر باندې ورته ناستو ملایکو ته به د عبادت طریقې ورښولې. او شیطان عارف هم د الله تعالی حقیقت د الله قدرت د الله تعالی ټوله کمالات د الله ټوله صفات شیطان ته معلومېدل. نو د عابد والا عین په شیطان کې ولو عابد خو د عالم والا عشق د علم والا عشق په شیطان کې عین وو شیطان عالم هم وو. د عارف والا عین په شیطان کې مو عارف هم وو عالم وو عابد وو عارف وو لیکن یو د عشق عین وو پکښې پر الله باندې عاشق نو. چې کله د عشق والا عین په شیطان کې نو نه هغه عبادت را وګرځاوئ نه هغه معرفت را وګرځاوئ نه هغه علم را وګرځاوئ یو شی نه را وګرځاوئ بیا ملعون سو بیا د الله تعالی د درګاه څخه وشړل سو وان علیک اللعنة الی یوم الدین بیا د قیامت پورې د الله تعالی در لعنت لاندې مخلوق سو. نو د انسان زندگی بغیر د عشق نسی کېدلی. د انسان په مزاج کې الله تعالی د عشق ماده یې شی ده
لیکن که دغه ترتیب د عشق غلط ولاړ شي بیا خو د انسان د پاره خساره ده، د انسان د پاره نقصان دی، د انسان د پاره تباهی ده. د هغې نتیجه آخر ژړا او پښیماني ده. بس هغې که د چا په حسن او جمال باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په مال او دولت باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په منصب او قدرت باندې سړی عاشق و دوکس، هغې که د چا په مشرتوب او په لیډري او په قیادت او په رهبري باندې سړی دوکس چې دا زما لیډر دی، دا زما مشر، او د هغې سره سړی عشق روان کی. ما درته ویل د هغه عشق په الله قسم که نتیجه بغیر د پښیمانۍ، بغیر د نقصانه، بغیر د خسارې، بغیر د تباهی سه یو سړي تور پاتې شي. که د انسان د پاره د خوشحالۍ نتیجه راوړي، که د انسان د پاره د راحت نتیجه راوړي، که د انسان د پاره د کامیابۍ نتیجه راوړي، که د انسان د پاره د وصال او د دیدار نتیجه راوړي، هغه صرف د الله تعالی عشق دی چې انسان یې په زړه کې راواچي او د الله تعالی عشق ته پر نورو عشقو ټولو باندې ترجیح ورکړي. نو ځکه دا د مؤمن صفت به همي او دا د الله تعالی فرمان به همي، والذین آمنوا اشد حبا لله. د مؤمن په زړه کې به د الله تعالی محبت، د الله تعالی د محبت علامه او معنا څه ده چې کم څه د الله تعالی د محبت په مقابل کې رالو هغه به پر شا غورځي. بس دې خوا ته د الله تعالی د محبت تقاضا راله، دې خوا ته ستا د پیسې او د ګټې تقاضا راله. اوس تا ایمان په امتحان کې دی چې د چا محبت دی، د پیسو عشق دی که د الله عشق دی. پر دې ځای د سړي ایمان قتل کېږي. دې ځای کې د قومیت تقاضا راله چې زما پلانکی مشر کېږي، زما پلانکی وزیر کېږي، او دې ځای کې د الله د محبت تقاضا راله، دا سره ټکر سوی. اوس تا ایمان په امتحان کې دی چې د الله عشق دی که هغه عشق دی. نو هر شي باندې چې دنیا امتحان دی او دی امتحاني زندگی کې پر سړي باندې پر هر عمل الله تعالی انسان ګوري چې زما معشوق زما عاشق دی که د نور څه عاشق دی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې د الله تعالی عشق راولي. الله دې مې زندگی د الله په محبت کې تیره کړي. الله دې دا څو قبول